ځوان پاک شهید ده. کوم ملا چې جنازه نه کوي هغه مزدور ملا ده. کاسین ملا وای باید د دې لوی قرباني قدر کړی وای، باید دا قدر کړی چې یو ځوان خپله ټوله زندگی د افغانستان دپاره قربان کړه، خپل مور یې د افغانستان دپاره بوره کړه، پلار یې د افغانستان دپاره پرېښود، بچي یې پرېښود، خپله مېرمنه د افغانستان دپاره کونډه کړه، د دې افغانستان د ساتنې دپاره خپل خوږ ځوان له لاسه ورکړو. نو اصیل ملا باید په قدر او په عزت او په ویاړ او په دبدبه داسې خلکو جنازې ته د دې شهیدانو جنازې ته خلک را دعوت کړي. دا داسې پاک شهید ده چې دوی د جنازې لمونځ ته اړتیا هم نه لري. موږ د دوی په جنازه کې چې کله اشتراک او برخه اخلو موږ دا وایو چې دا د خدای د موږ د آخرت شفیع وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په د احد په غزا کې چې کوم اصحاب شهیدان شوي هغوی د وینو سره په خپلو کالیو کې بغیر د جنازې نه دفن کړل، غسل یې هم ورته ورنه کړ. نو دا هم پاک شهیدان دي، دا زمونږ د خاورو دفاع چې کوم ځوانان کوي. رب العالمین ارحم الراحمین ذات به دا پاک شهیدان بخي، ولې چې دوی د مظلوم او غریب ولس د ساتنې لپاره خپله وینه نذرانه کړه. دغو ځوانانو لویه قرباني وکړه، د اسلامي افغانستان نه په دفاع کې خپل خوږ او شیرین ژوند قربان کړ، خپلې میندې د افغانستان لپاره د خلکو پرېښودې، بچي کور ارتنه تېر شو د افغانستان لپاره. د افغانستان په لوړو لوړو غرونو کې په جیبو جیبو څوکو کې د افغانستان نه دفاع وکړه، په یخنۍ کې په ګرمۍ کې. د دې شهیدانو دردېدلې کورنۍ ته باید موږ ډاډ ورکړو، باید دوی نه کلک ملاتړ وشي، د دې شهیدانو د میندو او پلارانو لاسونه دې ښکل شي، هغوی ته دا احساس ورکړل شي چې تاسې لویه قرباني د افغانستان لپاره ورکړې ده، تاسې د شهید مور یاست، تاسې د شهید پلار یاست، ټول افغانستان تاسې نه مننه کوي، ټول ولس مو مدیون او پوروړي دي، تاسو افتخار وکړئ ستاسو زوی د افغانستان شهید ده. موږ چې هغوی ته ورځو باید د غمرازۍ او د تسلیت په نیت ورنستو، موږ هغوی ته د مبارکۍ په نیت ورسو، شکر وکړئ. حضرت خنسا رضی الله عنها 4 زامن په یو غزا کې د اسلام دپاره شهیدان شول. څوک به ورته راتله دی به ورته وایي چې ژاړئ مه، اوښکې مه تویوئ، زه نن ویاړ کوم، زه افتخار کوم، زه د شکرانې لمونځ ادا کوم چې الله ربالعزت ته زه دومره محبوب او دومره بختور یم چې زما 4 واړه زامن قبول کړو، د الله په لاره کې شهیدان شو. هغې په خوشحالۍ کوو. موږ هم باید د خپل د افغانستان د پاکو شهیدانو مور او پلار ته مبارکي ورکړو چې رب العالمین ستا زوی د افغانستان دپاره شهید کړه. ستا زوی ګورې په افغانستان کې چې کوم زورور شهید کېږي به موږ ورته نوم ورکړو شهید صل، شهید ملت، شهید دا، شهید دا، شهید دا. موږ باید مظلوم او غریب او فقیر او مسکین عسکر چې د افغانستان نه دفاع کوي هغه ته باید موږ داسې القاب ورکړو. مثلا موږ چې څوک ډاکټر یو، فلانه ډاکټر صاحب، فلانه انجینر صاحب، فلانه ملا صاحب، فلانه عالم صاحب، فلانه قاري صاحب، هر څوک چې د افغانستان نه شهید کېږي مخکې د دې نه چې نوم یې واخلو اول باید ورته وایي د افغانستان شهید احمد، د افغانستان شهید محمود، د افغانستان شهید، د ګران افغانستان شهید قاسم، د ګران افغانستان شهید حامد، د ګران افغانستان شهید محمود. داسې دا د افغانستان شهیدان دي. د زورور په نامه باندې پنتون او سراکونه او میدانونه کوي، د دغه مظلومو شهیدانو په نامه باندې موږ تاسې باید اجتماعي ځایونه کوو، مکتب په نوم شي، سړک په نامه شي، روغتون په نامه شي، جومات په نوم شي. یو هلک د احمد نومیږي شهید شوی ده، د همغه کلي په جومات دې ونیول شي چې مسجد شهید افغانستان احمد، تر څو نوم یې په کلي کې ژوندی وي، د شهیدۍ لویه قرباني ورکړې ده. مکتب باید د دې شهیدانو په نوم شي، شهید محمود، شهید افغانستان محمود، مکتب شهید افغانستان محمود. موږ ټول باید ورباندې ویاړ وکړو. موږ مسلمانان یو، موږ ته اسلام د ژوند کولو حق راکړی، موږ د ازادۍ حق لرو، د اسلام له نګانه د عزت او اکرام حق لرو، د عدالت او مساوات حق لرو، د تعلیم او د عقیدې د ازادۍ حق لرو. دا حقوق موږ ته اسلام راکړی، خو دښمني به موږ نه لورېږي، دښمن موږ ته نه پرېږدي. موږ د وطن سره مینه لرو. زموږ رهبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وطن سره مینه لرله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې د خپل وطن مکې یاد کاوه، سترګو مبارکو نه اوښکې تللې. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې سره مینه لرل چې دا د وطن ده، موږ هم د خپل افغانستان سره مینه لرل، دا زموږ وطن ده. افغانستان اسلامي هېواد ده، ټول ولس اسلامي ازادي لري، ولس منځونه کوي، د اذان غږونه اوري، د علماو غږونه اورېدل کېږي، د دعاګانو اوازونه اورېدل کېږي. افغانستان کې اقوام له کورونه ژوند کوي، په یو الله اکبر روزه ماتوي، د یو امام په امامت په مسجدونو کې ټول ولس د مختلفو اقوامو خلک ورپسې اقتدا کوي. زموږ ځوانان او حتی زموږ